Oria English Language Program Lesson 35th پینزدرشم درس 35 Object یا مفعول. Object یا مفعول څه شي ته وایي؟ په انګلیسي کې داسې تعریفوو: The receiver of an action is called object. د یو عمل لاسته راوړونکي ته مفعول وایي. به دست آورنده یک عمل را مفعول میگوید. دوستانو، مفعول هر هغه چیز یا کس ده چې هغه یو عمل لاسته راوړي. فاعل هغه ده چې عمل کوي، فعل خپل عمل ده، او مفعول لاسته راوړونکی د فعل ده. مفعول به دست آورنده یک فعل هستک و سابجکت فاعل هستک، فاعل کننده هم عمل هستک و مفعول به دست آورنده عمل هستک. نو راځئ چې په مثال کې وګورو. بیاین که در یک مثال مفعول را ببینیم. I teach you English. I teach you English. زه تاسو ته د انګلیسی درس درکوم. من شما را تدریس انگلیسی میکنم. په دې جمله کې موږ تاسو ګورو چې I د عمل کوونکی ده، سبجکت ده، teach په خپل عمل ده، you پکې object ده یا مفعول ده. دوستان عزیز، در این جمله I فاعل است که عمل را انجام میده، teach خودش فعل است یک عمل است و you مفعول است که شما هستین، شما به دست میارین، تاسو لاس راوړی. دغه تدریس چاته کیږي؟ تاسو ته کیږي. نو راځئ چې په یو بل مثال کې هم وګورو. بیاین که در یک مثال دیگه هم ببینیم. ساحل is looking at me. ساحل is looking at me. ساحل ما ته ګوري. ساحل به من نگاه میکند. ایناله نگاه کردن کی میکنه؟ ساحل میکند. و looking خودش عمل است. می من مفعول هستم. این طرف مسا میکنه، نگاه کردن او را من به دست میارم. په دې کې ساحل فاعل ده، looking په خپل یو فعل ده، یو عمل ده، او at me یعنی ما ته ګوري. زه مفعول ما. فاعل ساحل ده او دغه کتل په خپل فعل سو او زه پکې چې ما مفعول ما. نو می په دې کې مفعول ده. ساحل is looking at me. ساحل ما ته ګوري. دوستانو، اوس په کامنټ کې داسې جملې جوړې کړئ چې په هغې کې آبجکت مشخص وي، یعنی معلوم وي پکې، او هغه ماته مشخص کړئ. دوستان عزیز، حالا در کامنت جملاتی را بنویسین که مفعول داشته باشه و مفعول را مشخص کنین. لطفا در کامنت بنویسین. دوستانو، په کامنت کې خامخا ولیکئ ترڅو زه پوه شم چې زده م شو که نه. ستاسو له توجه څخه نړۍ مننه. په دې هیله چې ویډیو مو خوښه شوې وي. قدرمنو هیوادوالو، د ویډیو لایک او شیر مو هیر نشي او زموږ د یوټیوب چینل هم در سره سابسکرایب کړئ. مننه. تشکر از توجه شما عزیزان. با امید اینکه ویدیو قابل پسند شما قرار گرفته باشد. هموطنان عزیز، لطفاً لایک و شیر این ویدیو را فراموش نکنید و چینل یوتیوب ما را نیز سابسکرایب کنید. تشکر. ژوندی دوی افغانستان. زنده باد افغانستان.